اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو کتونکو، د دې نه مخکې چې تاسو کوم پروګرامونه زموږ کتلي وو، نو دا مونږ بیا د هغې نه نور داسې نوي الفاظ راوړه، توري م راوړه چې کم پښتنو له نه ورځي، او یا که ورځي مو نو په جمله کې یې نشي استعمالولی. نو مونږ به اوس دا کوشش کوو چې د دې کره پښتو چې ده دا په جملو کې څنګه استعمالیږي، په مختصر هغه کې به ورته ښیو. خو مونږ دې نه مخکې میاشتو نومونه په پښتو کې وو، په سنسکرت کې وو، انګریزي کې وو، عربي کې وو، او اردو کې خپل نشته، لکه دغه دي هندي دي. ښه د مونږ وایو چې د دې نه علاوه یا د دې خوراک نه علاوه بل خوراک نه دی پکار، دا مونږ وایو که نه. په پښتو کې دې ته وایي پرته. لکه اوس که مونږ دا وایو چې له دې پرته، د دې نه علاوه، له دې پرته، بس دا ډېر لیکل هم نه شو، نه ترې کټ شه، دال ترې کټ شه، د هغې په ځای له ولګېده، علاوه له دې پرته، له دې نه پرته دا هم ویلی شي. خو لکه دا چې کومه کره پښتو ده، مونږ وایو چې له دې پرته یا د دې نه علاوه، له دې کار نه علاوه بل کار نه راځي، له دې کار پرته بل کار نه راځي، دا داسې دی. ها تاریخ په پلان کې، تاریخ په پلان کې مونږ پښتو کې وایي نیټه. خلک چې وایي د ودونو کې، کویزونو کې وایي نیټه یې کېښوده، دا تاریخ کې دي. دا د دغې دپاره استعمالي، او که مونږ هسې استعمالو چې اختر به په 21 د اپریل د میاشتې په 21 نیټه وي، دا به داسې استعمالیږي. وړوکی اختر به د اپریل د میاشتې په 21 نیټه وي په جمله کې. بل ځای کې ګروپ مونږ وایو دا پلانکی ګروپ دی، دا کرکټ ګروپ دی، دا د فوټبال ګروپ دی، دا دې ته وایي ډله. چې کله د لوبو ډلې وي نو هغې سره بیا لوبډلې، لوبډله، هغې کې کرکټ، فوټبال، هاکي، بیډمنټن، سکواش، دا ټول پکې راځي، هغه لوبډلې. کومه لوبې کوي کوم ډله، هغې ته وایي. نو ډله مونږ دې ته هم وایو چې د پښتنو ډله، د پنجاب ډله بدله ده، پښتنو بدله ده، زموږ د سیمې ډله، زموږ د کلي یا زما د ملګرو ډله مضبوطه ده، یا ډېر د پښتنو ډله ده زما، نو دا ډله داسې استعمالیږي. ښه مونږ وایو بېوسه. دا بېوس ټکی چې دی پښتو کې عام دی، خو دا د بې بس نه وتی دی. د دې پښتو خپله چې دی بېوزله، د چا چې وس نه کېږي، د چا سره څه نه وي، هغې ته بېوزله وایي. بېوسه، بېوزله. دا درته ځکه ښایو چې دا خو ټیک ده، دا خلکو له ورځي، خو دا خو چا له نه ورځي، دا څوک نه استعمالوي دا ټکي. دا په دې وجه ښایو. موږ خو په پښتو ښایو. اوس دا کول چې چا زده کړه، نو هغه د خپلې ژبې او د خپل دغه نه خبر شو. ها پلانکی په دیوال واوړېده، په غر واوړېده، ګاډی په دې پل واوړېده. نو په دې پښتو کې د بره دیرې باجوړ علاقو کې واوښته، ګاډی په پل واوښته، اوړېدو هغې ته م وایي چې وغورځېږي، هغې ته م لکه الټه شو، واوښته. او یا چې پرې تېر شي دې ته م واوښته وي. که په دیوال باندې هغې طرف ته واوړي، واوړېده، په دیوال واوښته، په غر واوښته، دا داسې دی. طاقت، دا پښتو کې مونږ استعمالوو، طاقت اردو دی. توان، د پلانکي دونه توان نشته، دونه حیثیت یې نشته، دونه طاقت یې نشته. طاقت وایي حیثیت ته. دا طاقتور سړی دی، دا مالداره سړی دی، دا مضبوط دی، دا توان لري، دا ناتوانه دی، د ده طاقت نشته، ناتوان. توان طاقت ته وایي، یعنې دی توان لري، د دې خبرې توان لري چې دا سرته رسولی شي، دا کولی شي، دا کار د دې کار لپاره دی توان لري.
بل مونږ وایي پلانکې تن پلانکې کس دې ته وګړی چې مذکري نري هغې ته وګړی وایي او چې مؤنث وي وګړی. نو تن هم د پښتو دی خو تن بدن ایک تن هغه هم دی او کس هم دی. وګړی چې دی دا بیا خپل مخصوص د پښتو کره پښتو خپل توری دی. ها پلانکې د پلانکي نه جدا دی دا بیل دی. پلانکې د رور نه بیل شه جدا شو دې ته افغانیان وایي بیلابیل. دې بیلېدو ته بیلابیل هم وایي خو دا بس بیل چې دی دا ښه پوره معنا ورکوي او جدا چې دی دا د اردو دی. ګټه دا اوس د پښتو دی ګټه. دې ګټې ته موږ په پښتو کې صحیح پښتو کې وایي بری. بری یې ومونده په دې دا یې وګټله دا لوبه یې وګټله بری یې ومونده. نو دا به هم درته ښایي چې کوم تاسو له نه درځي دا هم د پښتو دی دا هم د پښتو دی. په اردو کې ورته جیت وایي موږ بری. ښه چې کم په ګټه په لوبه کې کامیاب شي کم کسه هغه کس ته وایي بریالی. بر بری بریالی یعنې ده ګټلې ده دی کامیاب شوی دی. کامیاب ته وایي بریالی. ښه منټ یو منټ دوه منټه پنځه منټه دې ته دقیقه. پنځه دقیقې پنځه منټه ما ته وګوره 15 دقیقې راته وګوره 15 دقیقو کې درځم دونه ساعت بنالم په 15 دقیقو کې به در رسېدلم 15 منټو کې به در رسېدل. منټ د انګریزي دی او دقیقه د پښتو دی او ساعت بیا هغه د دغه لپاره استعمالېږي ګنټې لپاره. ساکن کم څیز چې ودرېږي رکاوټ پیدا کوي هغې ته پښتو کې وایي سکته. لکه روانګي ختموي اوس په لاره باندې بریکر دی دا د لارې سکته ده هغه سپیډ کې فرق راولي سکته راله بیا روان شي. سکته دغې ته وایي یعنې رکاوټ پیدا کېدل رکاوټ جوړېدل. ښه پروجیکټ د انګلیش دی دا اردو والا هم استعمالي دې ته وایي پروژه هم د هغې نه روتی خو په ژ بدله کړې ده پروژه پروجیکټ. دا افغانیانو خوارۍ کړي دي او هغې ډېر لفظونه روښکي دي څه موږ سره دي هغې سره نشته څه هغې سره دي موږ سره نشته. نو په دې وجه به موږ وضاحت کوو. مهاجر د یو ځای نه بل ځای ته چې خلک کډه وړي او ساتي طور یا د مزدورۍ لپاره لاړ شي نو موږ وایو دا مهاجر دي. دغې مهاجرو ته وایي کډوال. کډوال اوس د کوستانیانو ته هم وایي هلته چې واورې وشي بر اسود کې هغې ځان سره چیلې بیزې ګډې غواګانې دا را روانې کړي او دلته راشي جپ یې تېر کړي دلته بیا چې دی نو په دې میاشت کې واپس شي په اپریل کې یا په مارچ کې دې کې واپس شي. دغې ته کډوال وایي. کډوال هغې ته وایي چې کډه ګرځئ لکه د موسم د لاسه یا د سیلاب د وجې یا د جنګ د وجې کډه کډوال. ها هفته یو هفته دوه هفتې درې هفتې 13 هفته دې ته وایي اونۍ. خلک یې په دوه وو سره لیکي دا غلط دی الف سره دی الف وو نون او امریه دا لکه والا تانیث دې ته وایي اونۍ. اونۍ 13 اونۍ راتلونکې اونۍ کې به زه درکړم پیسې به درکړم یا زما او ستا په راتلونکې اونۍ کې بس دا واده شوه په راتلونکې هفته کې دې ته وایي اونۍ. ها علاوه د دې نه علاوه موږ په پښتو کې دا دونه به دې کټ شي سربیره علاوه سربیره یعنی سربیره له دې نه علاوه. ها بچ کول
دې ته وایي ژغورل یا ژغورنه. دا ژې ده. ژغورل، ژغورنه، محفوظ کول، بچ کول، دې ته وایي ژغورل. او سرمایې ته وایي ما پرې کور باندې دونه سرمایه لګولې یا ما سره دونه سرمایه ده، ما سره دونه پلازمنه ده یا دونه پلازمنه مې پرې خرج کړه. دا زموږ د پښتو د تورو په جملو کې کارول دي. او انشاءالله دا داسې به د نوو لفظونو سره نوو تورو سره په بل پروګرام کې بیا راځو. د الله په امان.